یقینا زه دغه چینل والا ته وایم که څوک دې تیارولی شي چې ما سره کښېنئ ما سره دې مناظرې ته کښېنئ انشاءالله په دې موضوع باندې 5000 روپۍ 10000 روپۍ به زه د مناظرې نه مخکې چې ما ودې کښېناستو چا چې تیار کو 10000 روپۍ به ورته زه انعام کې کېږدم چې دا ته واخله د هغې نه بس به باز شروع کېږي. یا بله ورځ یو خبیث دلته راغی فریاد ټي وي والا دی که څه شی دی ډېر خبیث انسان دی یعنی د 15 عمران نامه د 15 پیسو دپاره ایمان خرڅوي دا خلک. الله تعالی دې دغه سړی خو د هدایت والا نه دی الله تعالی خو دې دغه خبیث د سپي په مرګ مړ کړي خپله ګمراه دی نور روان دی ګمراهي ته یو هم نشي کېناستی مناظرې میدان کې. دا اوس تازه قصه روانه د منیر شاکر صاحب سره د دې نه مخکې هم د قصه وکړله د ام المؤمنین عایشې رضی الله تعالی په حوالې سره د امام بخاري په حوالې ما په هغې باندې دې چیلنج کړی و چې مخامخ راشه دا بله ورځ بیا کلیپ وکړو په تراویحو باندې بس انکاري حدیث یو قصه د روانه ده اوس خو سنتو نه انکار دي ټولو څیزونو انکار مونږ 5 سال مخکې ویلي چې دا منکر حدیث دی افسوس دا د بعضې غیر مقلدینو زموږ د ضد نه راوښتو اوس ورسره هغوی لګیا دي منکر حدیث دی نو موږ ورته شرم نه درځي په کومه خوله ورته اوس منکر حدیث وي خو پرون تا سټیجونو ته زموږ په مقابله کې پنجپیریانو به زموږ سره لانجې کولې بس دا دي اوس هغه پنجپیریانو سره چې کله خپل ذاتي اختلاف راغی هغوی جماعت نه ویست هغوی هم وایي منکر حدیث دی نو مونږ چې کومه چغه 15 کاله مخکې درته لګول او چې ته راکاږي ورته بحث ته کینو مخامخ یقین وکړه مریض له ورکه نشي کېناسته اوس په دا تراویح باندې دا دی چې وایي تراویح سنت نه دي او 20 رکعات هم نشته دی دغې تعین تاسو کې څوک هم دې تیارولی شي چې په دې موضوع مونږ سره کښېني مونږ ورته دا ثابتو تراویح سنت مؤکده دي د دې تراویحو د سنتیت نه انکار کوونکې د ګمراه د مردود و شهادت دی په دلایلو سره ورته مونږ ثابتو. دویم نمبر ورته دا ثابتو چې تراویح په اجماع د صحابه کرامو سره 20 رکعاته دي رسول الله صلی الله علیه وسلم 20 کړي یوازې چې کړي دي هم 20 رکعاته کړي دي کومې چې په جماعت سره سوچ به کړي دي هغه هم 20 رکعاته کړي دي بیا خلفای راشدینو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیا صحابه کرامو دی ټولو به 1400 کاله مسلمانانو تعامل په 20 رکعاته باندې راړو 20 رکعاته سنت دي د دې د سنتیت نه انکار کوونکې ګمراه دی په دې موضوع باندې د وختي مې یو چا کلیپ واورېدو یو چا کړو هغه یو دوه پیغام مې یو کلیپ واورېدو یو څو هلکانو ورکړي دي چینل والا چې دی وایي چې 20 دي هغه وایي چې 20 نشته سنت نه دی وایي سنت دی هغه وایي سنت نو ول خدا زما مسله نه دغه د څلور مذاهبو اتفاقي فیصله ده د روم حقانی کوړه خټک ته ورشه د ملک څومره مدارس ته وي ته ورشه مشران علماء ته ورشه هغه ټول لرته دا خبره کوي صرف ما په مقابله کې راوستل دا خو الذي غلط بیانې د الله دې ته هدایت وکړي دغه نیوزونو والا. دویم نمبر دغه نیوزونو والا ته زویم تاسو ته مې که څوک تاسو تیارولی شئ چې ما سره په دې موضوع منیر شاکر مناظرې ته کښېني زه به در خوښې مو مقرر کو صرف تیاری کوي ما سره کښېنو یقینا زه دغه چینل والا ته وایم که څوک دې تیارولی شي چې ما سره کښېنئ ما سره دې مناظرې ته کښېنئ انشاءالله په دې موضوع باندې 5000 روپۍ 10000 روپۍ به زه د مناظرې نه مخکې چې ما ودې کېناستو چا چې تیار کو 10000 روپۍ به ورته زه انعام کې کېږدم چې دا ته واخله د هغې نه بس به باز شروع خو دیو کې خو دومره زور بیا نشته چې مخ صرف بکواس کولی شي په خپل ممبر باندې چې عوام ورته ناست وي صرف بکواس کولی شي په خپلې کمرې باندې کله چې دیو موږ د بحث میدان ته راکاږو لکه په خره کې چې پړې واچې راکاږي یو ځي در سره نه بیا دیو حالت دغسې وي. تاسو کې څوک تیارولی چې تیاره کې روژه ده اوس دا دوره هم ختمېږي سبا ته انشاءالله ورته فارغېږو او در ټولو کلیپونو به مو جواب کوم څوک تاسو کې تیارولی شي تراویح په سنتیت باندې تراویح سنتي مؤکد دي موږ ورته ثابتوو انشاءالله تراویح 20 رکعات دي دقه ورته ثابتوو دا منکر حدیث به موږ ته ثابتوي په خپلو اصولو باندې په خپلو اصولو باندې چې دی کومه درجه ورکړي څومره ثابتوي دی د خپلو اصولو په رڼا کې او دا خو اسانه خبره شو پلانکې حدیث د منم پلانکې شکل دی لاول شریعت خلاف دی شکل لی مکروه دی شکل خپل صحیح کا او یقین وکا عجیبه خبره ده تاسو د قادیانی لټریچر ګورئ د ټولو نه زیات مخالفت د مولا پکې دی مولا ښکته او مولا پورته تاسو د جاوید احمد غامیدي لټریچر د هغې کلیپونه ګورئ ټول مخالفت پکې د مولا دی منیر شاکر د انکاري حدیث پیتنه چې هر دویمه خبره د هغه مولا خلاف ده یعنی څوک هم چې دین خرابول غواړي امت ګمراه کول غواړي اگر ځان دپاره د ټولو نه لوی خطر مولا ګڼي د دې وجې نه ځای په ځای په مولا رد کوي په مولا ځکه هغوی ته پته د دین چوکیداران دا خلک دي نو چې مولا دې نه دی بدنام کړی د عوامو اعتماد دې نه دی اوچت کړی ور بیا به عوام څنګه ګمراه کړي اوس تاسو دا عقل مني دی چې چاته نسبت کوي زما سند د شیخ سلیم الله خان صاحب رحمه الله
د چې کوم خپل استادان حسابي خپل استادان هم بدې لګي دته منکر حدیث وای هغه هم وای تراوی 20 رکعات دي سنت دي هغه په دغه نور مسایلو کې هغه طرف ته ولل دي هغه په خلاف باندې روان دي ټول امت نه خلاف روان دي صرف د تمنا مادي منکر حدیث کتابونه کتل دا غینه متاثر شوی خپل پکې علم شته نه علم ټکه پکې شته نه ادي وجن خپل گمراه دي نور روان دي گمراهي طرف هغه د انکار حدیث پیتنه راچو د شو الله دې د امت حفاظت وکړي خو تاسو بده ته ګورئ د کلیپونه هغه دین بیزاره طبقه شیر کوي هغه دین بیزاره طبقه شغوی دین او مذهب د دې خاطر کوي نه د سره اور الحمدلله چې کم خلک تراوی کوي هغه باندې ساسر نه پرې خو کوم خلکو چې نه کولې هغه تر اوسه پورې اسیم نه کولې خو ګناه به ګڼله وز د بغید پر دلیل دا پلاس ور چې سره نه کوي ګناه هم نه غني بس دلیل ورته دغه مکروه اکسس شو بهرحال الله تعالی دې زموږ حفاظت وکړي دغه نوې دلیل نمبر مخکې زماره خبري مقصد د مناسب د تراوی باندې دغه ټول دغه څومره نیوزونه ولا چې دي دغه ټول د هغه کلیپ کو ما جواب کې کلیپ کو اوس د نورو کلیپونو ضرورت نشته تیار کې ما سره کې نه وي تاسو ورته صرف 15 ملایان به زیاتی بنوي ځکه دوه درې د کتابونو لپاره ضروري ځکه چې زه په خپل خبرې کوم هغه له اعتبار نه کده کې هغه له اعتبار نه ځکه خبره په دلیل سره کو کتاب نه حواله پیش کو صرف دغه سړوزي بنو ودی دا څنګه چلګیاوي تاسو ټول میډیا ولا تاسو دعوت در کوم تاسو راشي به کې نه زموږ مناظره واوري شرایط به ولي کول بدبد وکسان راولي بسم الله کې تیار کې په دغه موضوع باندې د شرایطو مطابق زیب مقرر کو عوامو ته اجازه نه کیږي چې عوام فساد جوړي 15 ملایان هغه 15 موږ د اصول مطابق د میډیا په ذریعہ سره به د قوم ته ورخی چې د دلیل پیژني نه د چې په کوم دلایل سره تراویح رد کوي کنه او دا راویان خکته او دا پورته اوس کوی دا ورکړ که څوک د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام کوي احادیث منل د هغه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت وي دا هغه فتنه ده زه دیو ته وایم تیارې کې د ټول میډیا په ذریعہ د قوم تر ده د په دقه اصول سره مونږ سره د دې کې دي کنه په دقه اصول سره دا کم چې د حدیثو د پاره ته کوي په دې حدیث دا او دا قرآن خلاف دی او دلته پراوی کې دا چل او د امام بخاری هم دا دومره اعتماد چې چوت کې دا د 15 ټیمه مونږ رکعاتونه نه دي کنه د پلار بادام ثابت نه کی بیا د زکات نصاب د څومره احکامات قسم د ټول دین اسلام بکندم کې په دې په ذریعہ سره خدای جاهل پغی څه پوي اول ورځ نور بکواسات کړي مالک لګول دي چې ټول کلیپونه زرا جمع کوم زلک پارېږي کوم ورته ان شاء الله زه به د ټول کلیپونو جوابات کوم مخامخ موږ سره کینې نو دغه ټول ته وایم د نیوزونو والا چې د خپل نیوزونو د مشورولو لپاره دې ته نه ګوري چې عوام گمراه کی اول ورځ یو خبيث دلته راغی ماته ویلا د کلیپ جاری کړو به ما پوسټ وډی کو دلته دا پریاد ټي وی والا د کیسه شه ده ډېر خبيث انسان دی یعنی د 15 په عمران نامه د 15 پیسو د پر ایمان خرڅي دا خلک هغه دجال چې راشي دا خلک به خپل ایمان څنګه ټینګي یار ما ته دلته راغی لول خو ربيتي او شمال ټیم راکنو ما نو ورکو بیا وی ته ویلا دلته راغی ما ته او لسه ما ته خدا پته نو چې د کې دومره قصې پکې د منیر شاکر کی دلته ما سره کینو دغه سره خبري نور یې مو کړې په دغه موضوع ما ته چاینده ونه کوم زداغه هغه نه پس بیا ورته خبيث تل د قصې کړو په اخر کې بیا وي د مولانا خپل کې پلان چې مولانا کو مولا دین الله لغه شکل ته ګوره د مولا دی او به د پر اجماعي مسایلو نه انکار کوي نو ته اختلاف علماء کې نشته اختلاف دغه خبيث کوي او بهرحال زه دې ټول ته پیغام وایم تیار کې ما سره کینه وي زه تاسو شکریا ده کبي نام بدرته درکم دغه چمچې ته مته تیار کړ ته قبل ورځم ما ویلی زه ټول عوامو ته چې دغه عمران لکنه مکمل بایکاټ وکړي دا چې کوم چینل دی مکمل ټول ورنه بایکاټ وکړي ځکه لوی فتنه په دې وخت کې دره خوره کړي دغه ترجمانی کوي خپل پیج باندې دغه په 100 کسان هم نشته دغه خبيث خپل او اصل کې د په دې خوشالي چې دغه پال ورزياتي نه دي زیاتو تاسو ګورئ یو اهل حق عالم کتاب لیکلی دومره نه خرڅیږي مرزا غلام محمد قادیانی ملعون لعینم کتاب لیکلی دا هغه ملعون کتاب به چاپ شوی هم نه هغه به اشتهار ورکو ایډوانس بوکینګ وشو دا کتاب به چاپ شوی نه ختم شوی دا ردی لپاره نه ګوري چې د اهل حق دی دا ردی لپاره ګوري چې د په ګمراهانو باندې نظر وساتي نو دغه انټرویو چې چا ورېدلې دا دغه پال ورځ نه دی دا هغه خلکو زموږ منطقي خلکو هغوی کتل چې بیا خبيث سویلی دي کومې ګمراهانې خورې کړي صرف د دې لپاره کتلې کې د لپاره نه کتلې
او بس الله تعالی دې دغه سړی خو د هدایت والا نه دی الله تعالی خو دې دغه خبیث د سپي په مرګ مړ کړي چې عوام دغه کوي او دغه چینل چې ما سره ټول تاسو کې څوک پوهه خلک وي دغه چینل چې څه طریقه ور سره کېدی چې د ختمولو کوشش ورته وکړي چې ختم شي په دغه طریقې سره